کار ساخت بزرگترین مرکز تجارتی زیرزمینی افغانستان با هزینه نزدیک به 310 میلیون افغانی در ولایت غزنی آغاز شد. این پروژه که از سوی ریاست شاروالی و با حمایت مالی تاجران ملی تمویل می شود، قرار است در مدت 2 سال تکمیل گردد. مرکز یاد شده از ساحه چهارراهی فرخی الی کلاه سبز شهر غزنی با طول 407 متر و عرض 36 متر در 2 طبقه زیر زمین و با ظرفیت 700 دکان تجارتی با تمامی امکانات خدماتی ساخته می شود و از لحاظ وسعت و ظرفیت بزرگترین مرکز زیرزمینی کشور به شمار می رود. مسئولان محلی ولایت غزنی در مراسم افتتاح این پروژه آغاز کار آن را یک دستاورد مهم در راستای توسعه اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تجارتی و ایجاد فرصت‌های شغلی عنوان کردند. آنان اظهار داشتند که با تأمین امنیت در کشور زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شده و تاجران و سرمایه‌گذاران می توانند با اطمینان بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. او دی غزنی دی خلق دی ولس دی پار الحمدلله لوی دی افتخار خبره ده. امون هم ویاړو چې الحمدلله د مونږ په موجودګۍ کې په غزنی ولایت کې یوه داسې مهمه پروژه چې د افغانستان په نورو شهرونو کې وجود نه لري نن افتتاح کیږي او مونږ تاسې شاهدان یو. یوه د امن فضا قایمه شوې ده او مونږ تاسې هر ځای کې کولی شو چې د خپل ملک د ترقۍ کارونه په ډاډ او اطمینان سره د هغې افتتاحګانې وکړو. د موږ یوازې دغه یوه افتتاح نه ده چې موږ دغه د ځمکې لاندې بازار د ښاروالۍ په هلو ځلو سره حاجي صاحب محترم ته دعوت ورسو. حاجي صاحب محترم په خپله دې ته زړه شو چې راسې په خپل وطن په خپل ولایت کې سرمایه ګذاري وکړي. نه الحمدلله ما تقریبا د غزنی ولایت کې څومره تجاران دي بلکې هغه تجاران چې په نورو ولایتونو کې دي د راتګ سره مې سمدستي دغه ټولو تجارو ته مجلسونه جوړ کړي. یو مجلس نه بار بار مجلسونه مو وکول. ټولو ته مو دا ډاډ و اطمینان ورکو چې تاسو راسئ په غزنی ولایت کې د تاسو لپاره د سرمایه گذاری ټول وسایل برابر دي. به گفته این مسئولان، تطبیق چنین پروژه های بزرگ اقتصادی نه تنها باعث رونق تجارت و افزایش فعالیت های اقتصادی می شود، بلکه در توسعه زیربناهای شهری و بهبود چهره شهرها نیز نقش مهمی ایفا می کند. یو داسې حیاتي پروژه په غزنی ولایت کې افتتاح کیږي چې نه یوازې دا په اقتصادي برخه کې د غزنی د ولس تجارانو په ټوله کې دغه هیواد لپاره یو مهم پرمختګ وي، بلکې د ښار د ښکلا او بیا رغونې او ځان بسیاینې لپاره به انشاءالله ډېر مهم ارزښت لري. یا د پروژه د موقعیت له اړخ نه د فرخي چوک څخه د کلای سبز چوک پورې په کومه ساحه کې چې موږ قرار لرو په طول دی 407 متره په عرض دی 15 متره او ټوټل یا ټوله سرمایه گذاري په مالی ماډل کې مشخصه شوې ده هغه 309 میلیون افغانۍ ده. خو معمولا د دغو پروژو مصارف پورته سي تر 400 میلیون افغانیو پورې به یاده پروژه جوړه سي. او د یادې پروژې لکه څرنګه چې تاسې په پروګرام کې هم دا خبرې واورېدې 262 ولري ماسې والا خدماتي ساحونه خدماتي ساحې لکه څرنګه چې تاسې ته بهتره جوته ده چې په هغو کې مساجد دي او په هغو کې مثال هغه د اطفایې برخې دي، په هغو کې د مثال په توګه پیرهدارخانې دي، رستوران ده او هغه صحي برخه ده، د سکیورټي برخه ده. در همین حال شماری از باشندگان غزنی از آغاز کار ساخت این مرکز استقبال کرده و آن را گام مؤثر در جهت رشد اقتصادی این ولایت می‌دانند. ډېر خوشحالي زه په جامو کې نه جایزم داسې د افتخار ور پیروزه ده. ولې سره دې چې دا غزنی ولایت تاریخي ولایت ده و قسم د څلور دېرشو ولایتو کې دغسې ولایت تاریخي ولایت نشته. آغاز کار ساخت بزرگترین مرکز زیرزمینی افغانستان در غزنی در حال صورت می‌گیرد که مسئولان بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و اجرای پروژه‌های زیربنایی تاکید دارند و این پروژه را نشانه از رشد فعالیت‌های اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانند.